زما پوښتنه په دې ډول ده چې په دې کې اختلاف دی چې څوک وایي د 4 رکعاتو نیت چې د نفل وتړي پر اوله ناسته باندې باید د الله اتحیاتو پر پای باندې باید سره ولاړ شي سړی 3 رکعات او څوک وایي چې یا در الله مرابنا پر دې څوک وایي بعد هغه د 3 رکعات ولاړ شي. په دا سوال جواب تاسو په ډېر احترام سره غواړو. السلام علیکم. ورور خبردار شه دل ځان جوړ رښتینی مؤمن ورور خبردار شه دل ځان جوړ رښتینی مؤمن ځان جوړ رښتینی. زمان شاه تسبیح سنځوي خالد جان په دې چې موږ تم ښې تسبیح جوړې کی او روایستوي راته. نفل کومه نفل چې 4 رکعتي کېږي اگر که نظري هم وي چې چا نظر کړي زه به 4 رکعته کوم یا به 8 رکعته کوم چې کله هغه 2 رکعته وکړي په دې 2 رکعتو کې دی هغه درود مو وایي ټول بیا د 3 رکعت ته پورته شي. په 3 رکعت کې د سبحانک اللهم مو وایي اعوذ بالله او بسم الله دی وایي بیا د الحمدلله شروع کړي. لکه تاسو وګورئ انشاءالله در المختار سره د رد المختار اول جلد 15 صفحه همدارنګه دویم جلد 450 صفحه ده. په هغه کې لیکلي دي وفي البواقي من ذوات الاربعه غیر د سنتونه په نورو هغه رکعتونو کې یعنی هغه منځونو کې 4 رکعتي یعنی نفلي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح ويتعوذ ولو نذرا لأن كل الشفع صلاة. چې 2 رکعته مونځ یې وکړه په هغه کې کینی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اللهم رب بارک اللهم صلی اللهم ربنا دی وایي بیا دې پورته شي سلام دې نه ګرځوي 3 رکعت ته هلته دې بیا سبحانک اللهم وایي اعوذ بالله و بسم الله دی وایي بیا دې الحمدلله شروع کړي. ځینې علماو اگر که لیکلي چې نه دی وایي وقیل لا یأتي فی الکل وصحه فی القنیه خو لکن صحیح قول دا دی چې هر 2 رکعته په دې کې مستقله شفعه ده. اما که څوک سنت کوي د جمعې یا د نورو هلته بیا درود نه وایي په 2 رکعت کې وروسته د تشهد نه که چا وویلې بیا په هغه باندې سجدې سهوه لازم ده. نو قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند م نیکمرغه ښاد بریالي